زابل د هیواد په سویل لویدیځ حوزه کې پروت ولایت دی چې د ډیری اوسیدونکو اقتصادي حالت یې چندان ښه نه دی. دا د ترحم خیریه بنسټ لخوا په مرکز کلات کې پر 100 تن اړمنو او بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش سانه ده او د زابل اوسیدونکو په اوسني وخت کې داسې مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ مسؤلین وایي چې په یاد مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ ورباندې شاوخوا یوه میاشت ګزاره کیږي. زابل په ولایت کې نن د 100 هغو بېوزله او بېبزاعته کورنۍ سره چې ډېر شدید بېوزله او بېبزاعته دي 100 بستې کومک هم راوړل. په دې مرسته کې اوړه دي، وریجې دي، غوړي دي، مالګه ده، لوبیا ده او بوره ده. موږ ټوټل په سږ کال کې موږ د 6000 کورنیو سره تنه موږ د خوراکي توکو مرسته کړې ده. پر همدې مهال مرسته شوي کسان په دې مرستو خوشي ښیي او زیاتوي چې اوس مهال یې ستونزې زیاتې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. دوی تمه لري چې د اسلامي امارت مسؤلین او نور خیریه بنسټونه دې هم د دوی لاسنیوی وکړي. په ټول ارغنداب کې د هر کلي راغلي دي، دوه درې له هر کلي راغلي. زه چې پیژنم زما د په خدای قسم کې د دنیا د ماښام هم په هغه قرآن کې چې ماښام یې خوري. نو په دې زموږ د یوې میاشتې خرڅ ته د یوې میاشتې خرڅ زموږ اتې بالا زموږ لپاره ولا لکه 6 لکه 2 ځای ولرته نیسي. پیاله ما سړی ته پور څوک نه راکوي مثال، نو چې دغه یو روزې خرڅ ما ته دغه یو مسلمان راکړي نو دا د مسلمانانو دپاره بیخي غټ دغه راولي. د یادونې وړ ده چې په مرکز کلات کې په داسې حال کې له غریبو هیوادوالو سره مرسته کیږي چې تر دې وړاندې د دې ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو د زرګونو اوسیدونکو سره د اسلامي امارت لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې.